کمیس دې واچو د خیر سره اوس داسې چلوږي چې پرتوګ وباسه نه ځه به سعودي ته تندر دې په دې میډیکل راتاو شو تندر دې په تا راتاو شو د سعودي حکومت دا نه وایي چې دلته خلک بربنډه او کمیسونه پرې د سعودي حکومت دا وایي چې په دا انسان دونه چې کوي چې په دې کې مرض دی چې زموږ په ملک کې خور شي یا معذوره نه چې کار نشي کولی او بل اوس خیرات غواړي د چې کوم کاغذونه راوړي دا خو اوریجنل 1 نمبر کاغذونه دي دا خو د دې یو وخت په نشته او زم که دا دوه خپل نه دی کنه خو چې دا اوریجنل 1 نمبر کاغذونه دراوړي کنه نو دې پاس ولیکه دې پاس ته زما ډیر خوښ شو د تازه او خوندور خوراکونو لپاره یو پیری تاسو ضرور سواد کې پیګي ریسټورانټ ته تشریف راوړئ موږ به انتظار کوو بهترین عمله د سواد د سین یخي وو بهترین لوکیشن دغه شانتي خوندور خوراکونه نو بیا انتظار د کومې خبرې سواد کې پیګي ریسټورانټ د ګیمن پول سره نږدې د سواد د سین د یخو دا والی میډیکل لپاره راغلی یم ها کمل ته به ځې ځوانه سعودي عرب ته ځم او زمونږ دا غریب خلک چې دی دا ټول سعودي عرب ته روان دی زمونږ دا عمل چې آباد دی په دغه ملک آباد دی په کومه ویزه باندې ځې دا د ډرایوینګ ګاډی بچ ګاډي والا دا راته ووایه دې نه مخکې دې چېرته ګاډي ماډي چلولي سرجي ګاډي خو راته هسې ګپ ښکاري داسې مې چلولې نه یې راله ستړی کړلی یو ورځ مې هلیکاپټر د شین نه پاسه پنجاب ته پیسابوني خاورې لاړم بیا په مین کې 200 بوټه چې دی کته جوړ پاتې شوی یم او دا غړي مې بیا په پیسابوني خاوره وړه شین ته ها دا راته ووایه څه لیسن میسن زه سره شته که نه او سرجي یو دوه لیسن چې را سره دي یو د ټرکونو دی او یو په بل چې د پاکستان او د انډیا جنګ و یو مې په هغې کې اخیستی یو جنګ چې مې ګټلی و صحیح ده زه الله به دې ګیر کړي خدای به دې ګیر ستا میډیکل موږ شروع کوو صحیح ده دا کم کلر دی دا ګولډن صحیح شو دا کم کلر دی آسماني ها صحیح شو دا کم کلر دی سور ها دا کم کلر دی تور ها صحیح شو او دا کم کلر دی او سپینه ها صحیح شو دا کم کلر دی دا جی چاکلیټي دا کم کلر دی دا سپین او تور بچی داسې وکړه چې په دې یوه سترګه لاس کېده ها دا څو دي دا څو دي ها دا اوس څو دي ها اوس داسې وکړه بچی چې په دې بله سترګه دي دا دویم لاس کې دی چې بهر ته نظر نه راوځي اوس دا ووایه زما په لاس کې دا څه شی دی تور بوتل دی تور رنګ والا بوتل معلومه دا شوه چې ستا په پټو سترګو هم نظر لګي اوس د خیره سره کمیس وباسه بچی یا الله خیر را پېښ کړي دا خبره خو عزت طرف ته روانه ده یار کمیس دې واچو د خیر سره اوس داسې چلوږي چې پرتوګ وباسه نه ځه به سعودي ته تندر دې په دې میډیکل راتاو شو تندر دې په تا راتاو شو د سعودي حکومت دا نه وایي چې دلته خلک بربنډه او کمیسونه پرې د سعودي حکومت دا وایي چې په دا انسان دونه چې کوي چې په دې کې مرض دی چې زموږ په ملک کې خور شي یا معذوره نه چې کار نشي کولی او بل اوس خیرات غواړي تاسو په معمولي خبره غریب خلک راټینګوئ او په زرونو روپو رشوت تیالی دا ستاسو انصاف دی زه ستا د ببر سر د مسافرۍ نه دی ته چېرته په غږ کې ګډي سره وه ځه بل لا ولېږه هلکې ډاکټر صاحب تاسو زما دا فایل چیک کوي که نه هلکه تا ته آنلاین میسج درغلی و او جی ما ته میسج راغلی ها صحیح ده ملګري ستا هغه اکسرې ما په هغه ور چیک کړو په هغې کې یو نری شان داغ دی ستا په دې سینه کې او ستا میډیکل چې کوم دی هغه پیل شوی دی ته زخار وره ډاکټر صاحب تاسو خو یو ځل دا فایل چیک کوي که نه یو ځل یې وګورئ ګوره دا زموږ ذمهواري ده په چا کې چې نقصان وي بس هغه ته موږ میسج وکړو چې ستا شی پیل شو په دې کې څه نه کېږي وروره ته سعودي عرب ته بالکل نشې تللی ډاکټر صاحب تاسو خو یو ځل چیک کوي که نه یو ځل یې وګورئ تاسو یو ځل هلکه ته ولې دماغ خرابه یاره ما ته لوی کار پروت دی سړی خو ځه که نه ځه ډاکټر صاحب تاسو خو یو ځل وګورئ که نه زما دا فایل یو ځل وګورئ یو ځل ځه که نه ډاکټر صاحب یو ځل به چیک کړی و ټسټونه بار ته راووتو د خدای مسلمانه اوهو لکه صحیح اوریجنل ټسټونه دې راوړلي دا خو معمولي شانتي سوری نه دی بلکې سوری غوندګي دی که دا ته په مزایل لګېدلی یو ټوټې شوی کنه خو چې دا اوریجنل ټسټونه ستا سره وی که نه ته موږ په بورۍ کې بار ملک ته لېږلی وی ټسټونه اصل کې په کار دا دي خو دا خلک پوهېږي نه راکړه کښېنه هلکه چای راوړه شربت راوړه کار به دې وشي ښه دا ټسټونه په کار دي یار ډاکټر صاحب ته دا میډیکل پیل شوی و چې اوس په پاس شي که نه د څه مسله وه ها د چې کوم کاغذونه راوړي دا خو اوریجنل 1 نمبر کاغذونه دي دا خو د دې یو وخت په نشته او زم که دا دوه خپل نه دی که نه خو چې دا اوریجنل 1 نمبر کاغذونه در راوړي که نه نو دې پاس ولیکه دې پاس دی دا زما ډېر خوښ شو الله دې ښه ساته
چې زموږ خیال دې وساتو خدای دې اولدار کا خدای سجو کا کوم افسر غټ افسر هغه الله دې هغه جوړ کا او زموږ خیال دې وساتو زموږ موضوع خیال دې وساتو چې زه سعودي عرب ته لاړ شم زه به کار بلته څه کوم زه خو کار نشم کولی کار به زه کوم ته ماته ووایم زه خو کار نشم کولی مسلمانه تا ته خو دومره اسانه د صرف لوښی راوالی او د یو جومات یا په یو چوک کې کښېنه مسلمانه خلک به دله پلکه او ریالونه درکړي دلته په پیسو کې قصه ده او هلته په ریالونو کې د مزې به کې مزې او میډیکل دې پیل شوی دی خو تا چې په کوم وخت کې میډیکل کړی دی په هغې وخت کې ستا یخني اوبه شوې ده او مسله پکې ډېره زیاته راوتې ده که نه ستا دپاره به زه ډاکټر ته سوال منت وکړم او ته راته څه غریب هم ښکارېدې ستا دپاره به ورته ډېر سوال منت وکړم مړه ښه خرچه به پرې راځي ګورئ ښه نه تقریبا چې 80,000 روپۍ خرچه به دې پرې راځي ستا دپاره به زه ډاکټر ته ډېر سوال منت کوم زور به پسې لګوم ښه ټینشن به نه لې د وینې ګرمایش دی هلکه ګولېدل ستا هم پیل شو که او یاره پیل شو وایي چې د وینې ګرمایش دی د دو مطلب څه دی دو څه وایي چې لکه دی سعودي عرب ته راشي نو دا سعودي عرب به اور واخلي د دنیا خرچې مې په ځان وکړې پیو تنخته وما جوسونو تنخته وما پیچا کاکا پودینه کړو هغې تنخته وما پټ په پټه مې ټوله خوړل ده هر ماښام به سواد کې پیکې رسټورنټ ته تلمه او په مخه به مې یوه پالوده خوړه مسلمان یو ورځ خو راسره داسې کار شوی و دومره یخ راله شوی و ما وی چې په دې وجود کې مې واوره شوده که دا څه حساب دی پوه نه یم چې یاره دا میډیکل څنګه پیل شو هلکه ګولېدل ستا دا مرض خو معلوم دی خو زما میډیکل یې په ډېره وړه مسله باندې پیل کړلی ما ته یې ویې چې ستا خپې غټې دي او ستا د خپو سیفټي بوټان نه میلاویږي دا څه وی نو ما ورته ویې چې ډاکټر صاحب زه به ځانه فنګر جوړ کړم وی چې نه د قانون خلاف ورزي به بالکل نه کوې او په دې ګډ باندې سیده اوسه چې بیا دې وی نه یاره ته الله ستا سره خو ډېر زیات یې کړلی ماشاءالله ستا خپې نه دي سم د کالام ګرګې دي او ستا په شان د ځوانانو خو هلته ضرورت دی ځکه چې ستا په دې خپو کې ډېر طاقت دی خواریان یم چې زموږ دا مسلې به څنګه ختمیږي مرګرو ستاسو دا باسي مباحثه ما واورېدو دا د خپو او د ګرمایش خبرې نه دي پاکستان کې ټوټل ادارې A to Z سرکاري چې کوم ادارې دي ټولې په رشوت چلیږي زه یم ستاسو په شان ذلیله کړی وم پیسې مې ورکړې او دا ستاسو مخامخ مثال دی او میډیکل پاس یاره ته الله د ده دا خبره صحیح ده زه چې ځو نورې قرضې کوو او چې دا میډیکل ځانه پاس کړو که نه قرضداري به راپسې ګرځي ها ګولېدل ستا خبره بالکل صحیح ده په کلي کې خو موږ له 100 روپۍ نه راکوي خو لاړ به شو انډر پلیانې به پسې وو او میډیکل یې به پاس کړو بیا به ځو او یاره راځه ډاکټر صاحب د میډیکل دا ټول ټیسټونه چې دا کلیر دي خو اخري یو دسخط دی ما چې دا ورله وکړي ښه ګوره دسخط یې لږ وشي اخري یو ټیسټ دی زما مخکې دی پاس کی شاغوپه ټیسټ دی نو بیا به ول دسخط وکړم صحیح دی راځه دې ډب طرف ته راځئ ځوانه داسې وکړه که نه دې خوا راشه مخامخ راشه دلته هله دا شاغوپه ټیسټ دی که نه دا زما مخامخ پاس کا داسې وکړه دې ډب ته لږ کوشه هله شابه دې ډب کې کوشه لږ ډوب که ځانو ودلیدو لیک پکې شته شاغوپه ټیسټ یې پیل کو دا ډېر خطرناک ټیسټ دی او دا ډېر کم خلک پاس کوي لیک پکې دی که نه وګوره ډاکټر صاحب معمولی لیک ته پنچر به پکې ولګو نه دا پنچر ته نشي لګولی دا پنچر به موږ میډیکل والا ډاکټر لګو که څنګه او دا پنچر چې موږ لګو په دې باندې پوره 10,000 روپۍ خرچه راځي